السلام علیکم ګرانو مینوالو، امید لرم چې روغ جوړ به وئ او د ژوند په مزې کې به وئ. عزتمندو نوې ویډیو کې درته هرکلی وایم. عزتمندو نن در سره شریکوم چې د علیشه 007 چې کومه غلطه ویډیو وایرل شوې ده او په سوشل میډیا ډیر په تیزۍ سره روان دی، د هغې کې داسې علیشه کوم حرکتونه کړي چې خلک یې ډیر زیات خوښوي او څه حرکتونه یې داسې کړي چې هغه خلک نه خوښوي. نو زموږ سره اوسئ چې مکمل معلومات ته مو خبر کړم او مکمل ویډیو درته وښیم. ملګرو ویډیو کتو نه مخکې که تاسو زموږ په چینل نوي وئ نو زموږ چینل در سره ضرور سبسکرایب چې زموږ کومه نوې ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زره دررسي. او د دې سره د ټالۍ نشانه مو ووایئ چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زره خبرې. علیشه 007 چې کوم په فلمونو او ډرامو کې کارونه او د سونیا شاه او د داود شاه لور دی، د هغې والا یو غلطه ویډیو په سوشل میډیا ډیر په تیزۍ سره روانه دی او وایرل شوی دی چې په هغې کې علیشه 007 ډیر غلط کارونه کړي او په هغې کې لنډې او تنګې جامې کړي او برمنډه پکې ګډېده چې په هغې کې باندې ډېرې خلکو اعتراضات هم وکړو چې داسې نه ده پکار د یو پښتو معاشره کې داسې بربنډه ګډېدل نه ده پکار. خو چونکې علیشه 007 په دې وجه باندې پیسې ګټي او خپل ځان مشهورول غواړي، د هغې په وجه باندې هغه بربنډې ویډیوګانې ورکوي او غلط کارونه د خلکو سره کوي چې د هغې په وجه باندې دا ډېره زیاته مشهوره شي او په سوشل میډیا د ډانس ویډیوګانې ورکوي چې د هغې کې د پینټ اچولې او کپړې هم نه وي. نو د هغې د وجې د علیشه 007 ډېره زیاته مشهوره شي او په دې طریقې باندې بیا دوی پیسې ګټي. د دې په وجه باندې چې کوم زموږ ینګ جنریشن دی او ځوانان دي هغه یې ډېره زیاته خوښوي او هغه یې فالو کوي. د هغې په وجه باندې علیشه 007 ډېره زیاته مشهوره شوه او ډېره زیاته فیمس شوه او ډېره زیاته پیسې وګټلې. نو د دې په وجه باندې د هغې ویډیوګانې ډېرې وایرل کېږي. ملګرو امید لرم چې تاسو زموږ ویډیو خوښه شوي. نورې ویډیوګانو لپاره چینل ضرور سبسکرایب کړئ. وسلام، ډېره مننه، شکریه.